السلام علیکم. یو ځل بیا هم د نوي بوست یوټیوب چینل څخه د ګوګل ټولګي د دریم نمبر ویډیو لپاره ستاسو په خدمت کې یم. نو هیله ده چې دا ویډیو هم تر پایه راسره وګورئ. نو ګرانو ملګرو، په ګوګل ټولګي کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ویلي وه چې دوه لیدلوري لري، یو د استاد لپاره او بل د زده کوونکي یا محصل لپاره. نو موږ تاسو نن په ګوګل کلاسروم کې د استاد لپاره عملی کار باندې کار کوو چې وکولای شو د استاد په برخه کې ځینې عملی کارونه وکړو. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې هغه ورځ موږ او تاسو یو کلاسروم جوړ کړي د کمپیوټر زده کړې په اړه باندې. نو په هغه سیم کې موږ او تاسو درې دانې زده کوونکي یا محصلین جوین کړي وه. راځو بیرته پر هغه سیم باندې کار کوو. نو په هغه سیم کې ما یو غواړو چې مثال د استاد په برخه کې موږ په سټریم کې څه کوای شو، کلاس ورک پیپل ګریډز سیټینګ او همدا ډول په دلته به هم یو څه کار وکړو. نو راځو لومړی دا په سټریم کې پاس کړو. په سټریم کې یو استاد څه کولی شي؟ په سټریم کې یو استاد کولی شي چې په صنف کې درسي مواد یا خبرتۍ خپرې کړي. نو د درسي موادو په برخه کې راځو بحث کوو چې استاد کولی شي خپل د محصلینو سره چی شریک کړي یا چی شي وکولی شي چې شریک کړي. دا چې موضوع مو اوږده نه شي، تاسو وګورئ. ګوره د کلاس کوډ په دې ځای کې د سیم په دا ځای کې معلومیږي. موږ هغه کولی شو چې هغه غټ کړو، تر هغه مثال یو لوی اندازه وشي. همدا ډول موږ کولی شو د دې سیم تیمز واړو او دا د سیم عکس هم واړو. نو اوس راځو د کلاس کې د خبرتیا یا هم د معلوماتو یا د درسي مواد د پورته کولو دپاره دوې برخې شته. اوله برخه کې موږ او تاسو کولی شو چې په مستقیم ډول سیم ته مواد پورته کړو، او په دومه برخه کې تاسو دلته یو ریوز پوسټ دلته یو بله برخه ده. نو راځو اول پر ریوز پوسټ باندې خبره کوو. پر ریوز پوسټ کې موږ تاسو کولی شو چې د بل سیم څخه یا د بل کلاسروم څخه مواد همدې سیم ته پورته کړو. که چیرې یو بل سیم موږ او تاسو ولرو، د هغه سیم مواد موږ تاسو غواړو چې په دې کلاس کې یا په دې سیم کې پورته کړو، نو موږ به تاسو به د ریوز پوسټ څخه استفاده کوو. راځو پر ریوز پوسټ باندې کلیک کوو، د یو بل سیم څخه مواد همدې سیم ته راپورته کوو. نو پر ریوز پوسټ تر کلیک کولو وروسته موږ ته داسې یو صفحه راخلاصیږي. په ډېرې بښنې سره زه یوه مرحله مخته تللی وم، نو بخښه کوئ. د ریوز پوسټ د کلیک کولو څخه وروسته به موږ او تاسو ته داسې یو صفحه راخلاصي. دا مخکنۍ صفحه، هغه صفحه چې د هغه زه مخکې هغې ځای ته تللی وم، نو هغه یې زه راته خلاص کړو. موږ او تاسو چې کله پر ریوز پوسټ باندې کلیک کړو، لومړی به موږ او تاسو ته سیمپونه ټول راخلاص کړي. اوس دا کوم سیمپونه چې دي دا ټول سیمپونه زه لرم. اوس موږ او تاسو په دې سیمپو کې یو سیم انتخابوو چې موږ او تاسو غواړو له کوم سیم څخه مواد راپورته کړو. نو دا سیمپونه زه لرم، زه کولی شم په دې سیم کې د هر سیم څخه مواد راپورته کړم. راځم د دغه سیم څخه غواړم چې یو درسي مواد یا یو هر شی چې اناونسمنټ اطلاعیه هغه ټاپک چې هر شی هغه ځینې راپورته کوم. نو زه پر دې پوسټ باندې کلیک کوم، یا هماغه پوسټ نه راپورته کېږي، نه پوهېږم څه مشکل دی. کلیک باندې کوم. نو کله چې مو پر دې پوسټ باندې کلیک وکړئ یا دا هر شی چې دی پر دې باندې کلیک کوو، د هغه وروسته ریوز بټن فعاله کېږي. موږ تاسو کولی شئ کریټ نیو کاپیز اف آل اټیچمنټس پر دې باندې کلیک وکړو. ټول هغه کوم مواد چې په دا ګروپ کې دي هغه ټول یا بل ګروپ ته یا بل سیم ته کاپي کېږي. خیر، اوس موږ پر دا یوه پوسټ باندې کلیک کوو، دا بل سیم ته چیش کوو، بیا استفاده کوو، ریوز باندې کلیک کوو، دا پوسټ به مشیز شي بل سیم ته اضافه کېږي. نو راځو په دې ځای کې څو شیان مهم دي. لومړی فار لپاره، نو دا ته کوم سیم ته پورته کوي؟ موږ ته سیم ګوره د کمپیوټر زده کړې په نامه سیم دی. دلته کولی شو موږ بل سیم هم انتخاب کړو، کولی شو چې نور سیمپو ته هم پورته کړو. خو اوس موږ نور سیمپو ته ضرورت نه لرو، فقط د کمپیوټر زده کړې سیم ته پورته کوو. دا خو دا شو. بل وروسته د کمپیوټر زده کړې کې مثال محصلین یا زده کوونکي چې دي، موږ کولی چې د دې سیم لپاره ټول زده کوونکي انتخاب کړو، یا هم د هغو څخه ځینې زده کوونکي کولی شو چې وباسو، یا هم کولی شي ټوله زده کوونکي چې انتخاب کړو، ټول زده کوونکو ته پورته شي. دلته تاسو کولی شئ چې نور معلومات هم ورسره شریک کړئ. د دې معلومات سره دا ما یو ویډیو یو کلاس ته پورته کړې وه، هغه بیا په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو مختلف مواد سره پورته کړو. پر دې موادو به وروسته بحث وکړو. همدا ډول موږ تاسو کولی شو چې دا بیرته چیش کړو، ډیلیټ کړو.
او د پوسټ وروسته دلته د پوسټ په بغل کې یو بل بټن ده، پر دې بټن چې موږ کله کلیک وکړو د پوسټ ټیپ دی، سکیجول دی او سیف ډراپ دی. پوسټ په مستقیم ډول پوسټ کې سکیجول موږ تاسو کولی شو تقسیم بندي یا وخت ورکړو، مثال چې وروسته یې غواړو، او سیف اس ډراپ د وروسته لپاره چې موږ ته ثبتوو هغه وروسته لپاره. نو راځو پر پوسټ باندې کلیک کوو. همدا پوسټ به موږ تاسو په دا نوي ګروپ کې یا نوي کلاس کې همدا پوسټ زموږ او تاسې همدغه پوسټ یا ټاپک دې سیم ته د کمپیوټر زده کړې سیم ته د هابل سیم څخه راپورته شو. دا کار موږ د ریوز پوسټ څخه وکړي. اوس راځو په سټریم کې بیا هم غواړو چې خپل د سیم یا د کلاس سره نور مواد شریک کړو. نو په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې ځینې معلومات ولیکو، د ریوز پوسټ څخه استفاده نه کوو، په مستقیم ډول چی کوو، محصل ته یا زده کوونکي ته معلومات پورته کوو. راځو هلته کلیک کوو. پر زده کوونکي اوس بحث نه کوو، پر زده کوونکي باندې وروسته بحث کوو. اوس په ټوله بحث په استاد باندې وکړو. راځو په دې ځای کې ځینې معلومات لیکو. موږ محصلینو ته مثال داسې یو د ویلکم میسج لیکو. د مثال هر څومره معلومات چې موږ لیکو هغه تر یو حده پورې وکولی شو چې معلومات ولیکو. په دې ځای کې مثال راتلو اوس پر آرټ باندې بحث کوو. پر سیم باندې موږ تاسو بحث کړو چې کوم سیم ته پورته کولی شو، محصلینو بحث کولی چې کوم محصلین مو وانتخابولو. اوس راځو پر دې باندې بحث کوو چې دې موضوع ته موږ کوم معلومات پورته کولی شو. لومړی موږ او تاسو کولی شو د ګوګل ډرایو څخه معلومات راپورته کړو چې موږ تاسو د جیمیل اکاونټ سره ثبت دی. دا ګوګل ډرایو د ګوګل ډرایو څخه موږ تاسو وغواړو چې ځینې معلومات همدا سیم ته راپورته کړو. موږ تاسو کولی شو چې ډېره په اسانۍ سره موږ تاسو چې کو مواد ته راپورته کړو. دلته یو پی ډي اف فایل ما سره په ګوګل ډرایو کې ډېر مواد موجود دي. تر اعظم چې کوم د ګوګل ډرایو څخه د کمپیوټر سوالونو په نامه یو فایل دی، هغه ورته راپورته کوم. دا فایل مې راپورته کړي. دغه ترڅنګ زه کولی شم پارټ کې یو لینک ورته راپورته کړم. لینک نو زما په خوښ دی چې د هر ځای لینک زه راخلم. تر اعظم د یوټیوب د چینل څخه یو لینک، مثال د دې ویډیو لکه موږ تاسو چې مخکې د ګوګل کلاس روم دومه ویډیو پورته کړې وه، هغه لینک راخلم. دلته په همدا سیم کې پیسټوم، کاپي مې کې پیسټ مې کې همدا لینک چې کوم دلته پورته کوم. کولی شم ډېر اسانه چې سي همدا لینک دې سیم ته په دې موضوع پسې پورته شي. مثال بخښه کوي. دلته یو موضوع زیاته مهمه ده، مالته ویلکم لیکلی دی، خو معلومات ټوله د کلاس د کمپیوټر د سوالونو په اړه دي. خو صحیح دی، بیا به ورته ولیکو، پښتو به ورته ولیکو. نو ما پښتو ورته ولیکله چې د کمپیوټر سوالونه د کمپیوټر د سوالو لپاره ما دا یو پی ډي اف فایل دی، په دې کې یو سوالونه دي. همدا یو ویډیو د مثال تاسو فکر وکړئ چې د کمپیوټر د سوالو په اړه معلومات ورکړي. همدا ډول زه کولی شم پارټ کې یو بل د دې لینک ترڅنګ دا مثال دا د یوټیوب ویډیو چې ما پورته کړی دا به ما دلته پورته کړی، خو فرق نه کوي، لینک کې هر ځای کار کوي. فایل زه کولی شم چې خپل د کمپیوټر څخه یو فایل همدا موضوع ته چې کوم را اضافه کړم. د کمپیوټر څخه موږ تاسو کولی شو چې یو موضوع را اضافه کړو، هغه ستاسو په خوښه چې هر موضوع مې راخیستله کولی شئ چې راواخلئ. نو اوس راځو که په دې موضوعات کې مثال ځینې نشانه اوس لکه مثال دا ویډیو د زما د دې موضوع سره نه ده خوښه، بیرته زه کولی شم دا چې کوم دا ویډیو دې ځای څخه ایسته کړم. کولی شم دا پوسټ مکمل وکنسل کړم، لکه څنګه چې مخکې مو وویل کولی شو دا پوسټ تقسیم بندي کړو د راتلونکي وخت لپاره، سیو ډرایو د وروسته استعمال لپاره، او کولی شو په مستقیم ډول یې اوس چې کړو پوسټ کړو. د دې خبرتیا د خپرولو وروسته موږ تاسو کولی شو چې همدا خبرتیا ته کمنټ پرېږدو. هر استاد کولی شو چې هرې خبرتیا ته خپل په خوښه باندې کمنټ پرېږدي. هغه کمنټ ته بیا محصل کولی شي جواب هم ورکړي. خو راځو اول د دې هر خبرتیا په بغل کې تاسو نه درې بټن دي، پر دې بټن چې کلیک وکړئ اول چې دی ایډیټ دی، اول موو ټاپ دی. موو ټاپ کوم دی خو اوس په سر کې موقعیت لري. راځي پر علامه باندې کلیک وکړو، کولی شو دا موضوع موږ سر ته پورته کړو. په موو ټاپ باندې کلیک وکړئ، همدا موضوع به تر مخکني موضوع سر ته راشي. تاسو وینئ ګوره دا موضوع چې مخکې موږ ویډیو راپورته کړې هغه سر ته راغله. نو اوس موږ تاسو کولی شو په خپله په دې موضوع کې تغییر هم راولو، ایډیټ وکړو، همدا موضوع ډیلیټ کړو، یا هم د دې موضوع لینک کاپي کړو تر څو چې بل ځای استفاده کړو. نو په دې برخه کې موږ تاسو کولی شئ چې ګروپ ته اناونسمنټس یا خبرتیاوې پورته کړو. راځو په د سټریم څخه وروسته دلته که موږ تاسو ګورو یو شی لیکل شوی سیوډ اناونسمنټس، او بغل کې اوس لیکلي 1. دلته یوه موضوع ما مخکې پورته کړې وله، نو هغه ما ګروپ ته نه ده پورته کړې، هغه ما سیو اس ډراپ کړه. لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې ویل ته یو شی لیکم، دې موضوع ته مثال څنګه کوم، دا موضوع پورته کوم سیو اس ډراپس. نو دا موضوع به راسي د سیو اناونسمنټ په برخه کې، په سیو ډراپ کې به چې
ذخیره شي. اوس تاسو ګورئ سیوډ اناونسمنټس 2 سوله، نو کولای شو موږ د دې اناونسمنټ څخه اوس استفاده وکړو. کوم استفاده نه کول موږ کولای شو دا اناونسمنټ د دې څخه وباسو، یعنی موږ چې کوی استفاده کولای شو وروسته یو استفاده کومې باسي موجود دی په دې ځای کې. ښه ګرانو ملګرو، د استاد په برخه کې په سټریم باندې مباحث وکړئ. په سټریم کې نور دومره دلته نور خبره نشته، فقط یو موضوع ته ده چې موږ تاسو کولای شو چې د ګروپ جزئیات پټ کړو یا هم وښیو چې د ګروپ جزئیات موږ تاسو اضافه نه ولیکلي، هغه کوم چې وروسته ولیکل بیا کولی شو اضافه ولیکو. راځو کلاس ورک ته پر کلاس ورک به وروسته کار وکړو. دا چې ویډیو ورته نشي نو کلاس ورک وروسته بحث کوو. پیپل ته راځو، پر پیپل مو وروسته هم بحث کړی. موږ تاسو کولی شو چې یو بل استاد ګروپ ته د سیم ته اضافه کړو او محصل هم یا شاګرد هم کولی شو چې اضافه یې کړو. راځو دلته یوه خبره بله مهمه ده چې مثال هر محصل یا هر زده کوونکی چې موجود دي، دا زده کوونکي موږ او تاسو ټوله انتخاب کوو. دلته د اکشن یوه برخه ده. په اکشن کې موږ او تاسو کولی شو چې هر زده کوونکي ته مثال ټولو زده کوونکو ته په یو واري ایمیل وکړو. اوس که موږ او تاسو غواړو چې هر زده کوونکي ته بیل بیل ایمیل وکړو، راځو پر دې 3 ټکو باندې کلیک کوو. دا یوازې همدغه زده کوونکي ته ایمیل کړي. او که موږ او تاسو غواړو دلته په هر زده کوونکي ته بیل بیل ایمیل کوو. مثال د احمد علي په نامه چې دی هغه ته بیل میسج کولی شئ، احمد الله ته بیل. خو که تاسو غواړئ چې ټولو زده کوونکو ته په یو وار ایمیل وکړئ، نو تاسو د ایمیل په اکشن کې د ایمیل بټن څخه استفاده کوو. ټولو ته ایمیل کېږي. راځو ټولو ته یو ایمیل کوو، استفاده کوئ او ګورئ. نو دا دی اوس موږ او تاسو ته د ټولو محصلینو ته موږ کولی شو چې ایمیل وکړو. نو دلته موږ تاسو ته کوم محصلین چې دی غواړي ټولو ته میسج وکولی شو. اوس تاسو کولی شئ چې سبجیکټ ولیکئ. مثال و سبجیکټ تاسو 4 شی لیکئ، موږ ورته لیکو. مثال زه لیکمه سوالونه. راځم په باډي کې مثال ځینې معلومات ورته لیکمه. په باډي کې ورته لیکمه چې کوشش وکړئ خپل کوشش وکړئ چې خپل سوالونه پر وخت سیم ته راوړي. نو راځم دا میسج ټولو زده کوونکو تاسو ته کولی شئ دلته ځینې خصوص دغه ستا فیچرز موجود دي، هغو څخه مو استفاده وکړئ. فعال هم ورته اټچ کړئ، لینک کړئ، هر شی چې تاسو خوښ شي هغه لکه مخکې چې راځو دا میسج ټولو زده کوونکو ته د کلاس روم سینډ کېږي. نو د میسج دا واستولو څخه وروسته به موږ تاسو جیمیل اکاونټ بیرته ګوګل کلاس روم ته ریډایرکټ کړي. نو تاسو ولیدل چې موږ وکولی شو چې ټولو زده کوونکي ته په یو وار ایمیل کړو. موږ تاسو کولی شو ټول زده کوونکي په یو وار وباسو او کولی شو چې ټول زده کوونکي باندې معلومات بند هم کړو. موټ یعنې څه شي؟ یعنې معلومات باندې بندول. او دلته یو بله بټن هم شته چې کولی شو چې محصلین په ترتیب سره تنظیم کړو. هغه مثال سورت بای لاست نیم او سورت بای فرست نیم، هغه چې هر کم تاسو کولی شئ چې سورت یې کړئ. نو د پیپل څخه وروسته راځو د ګریډ بټن ته. دا چې موږ او تاسو کوم کورنۍ کار نه دی پورته کړی، نو د ګریډ په برخه کې موږ تاسو هېڅ ونه لرو ځکه چې موږ تاسو کوم کلاس ورک نه دی پورته کړی. د ګریډ څخه وروسته راځو تنظیماتو ته. نو تنظیماتو چې رالو، په تنظیماتو کې موږ او تاسو کولی شئ لومړی ګورئ کلاس ډیټیلز ته. مثال د کلاس نوم ورته سور کړئ، کمپیوټر زده کړه. په دې کې موږ کولی شو چې تغیر راولو. مثال زه یې راولم کمپیوټر زده کړه 1. د کلاس ډسکرپشن دی، کولی شئ چې د کلاس لپاره ځینې معلومات یا تشریح. نو راځو زه ورته لیکم نوموړی سیم یوازې د زده کړې لپاره دی. دا د کلاس په تشریح ورته لیکم. سیکشن تاسو کولی شئ چې د دې سیم برخه ورته مثال کړئ چې دا په چا څومره ورته روم ورته لیکلی دی او موضوع ورته لیکلی شئ. موضوع ورته ولیکو د کمپیوټر اساسات ورته ولیکو. سبجیکټ یا موضوع ورته ولیکل د کمپیوټر اساسات. لاندې راځو دا د کلاس ډیټیلز کې کم معلومات چې ول موږ د کلاس لپاره ځینې معلومات ځینې و تشریح ورکړل. راځو په جنرال کې مثال چې د کلاس روم په عمومیت کې کم تنظیمات هغه باندې بحث کوو. اول د کلاس کود دی. د کلاس کود موږ تاسو همدا کود د دې سیم لپاره استفاده کړی او تاسو هم کولی شئ چې استفاده کړئ او د سیم د جوین شي. نو راځو د کلاس په کود په برخه کې څو ټکي مهم دي. بخښه کوئ. لومړی د ډسپلی. تاسو کولی شئ دا کود وښایاست. مثال ډسپلی کې څنګه وښایاست؟ مثال لکه دا کود چې اوس تاسو چیش کې وښودی. د ډسپلی لاندې کاپي دی. تاسو کولی شئ دا کود چیش کې کاپي کړئ او یو بل ځای پیسټ کړئ.
که چیرې دا کود تاسو نو خوښ تاسو کولی شئ دا کود چې ریزیټ کړئ، یعنې دا کود به ایستل شي، بل کود به درته راپورته کړي. تاسو که د ریزیټ څخه استفاده وکړئ همدا کود به ولاړ شي، بل کود به اضافه شي. تاسو ولیدله چې هغه کود ولاړ، دویم کود چې شو اضافه شو. بل ډیسیبل، تاسو کولی شئ د ډیسیبل بټن په واسطه باندې همدې سیم کود چې کی ډیسیبل کړي. نو کوم شاګردان چې اوس د 3 نفره دې سیم ته اضافه شوي، د 3 نفرو څخه ماسې بل څوک د کود لارې نشي کولی سیم ته داخل شي. دا په ځینو حالات کولی شي چې استاد ورڅخه استفاده وکړي. نو کله چې دا ډیسیبل شي بیا زده کوونکي یا محصل نشي کولی چې سیم ته د کود لارې داخل شي. بل راځو په سټریم کې چې مهم دي. موږ تاسو چې په سټریم کې کم معلومات پورته کوو، زه به یوار دا ثبت کم دا د کلاس ډیټیلز د دې ثبت کولو څخه وروسته راځو سټریم ته. په سټریم کې چې کوم معلومات موږ او تاسو پورته کوو نو راځو د دې لپاره تنظیمات کوو. د سټریم لپاره مثال راځو په سټریم کې کوم شیان مهم دي. په سټریم کې ګوره students can post and comments. کوم پوسټ موږ او تاسو کوي، ماتلم یا زده کوونکي هم کوي چې هغه پوسټ او کمنټ وکړي. او بل برخه د سټریم لپاره دا مهم ده چې محصل یوازې کمنټ وکړي. او بل خبره دا ده چې استاد وکولای شي یوازې پوسټ او کمنټ یوازې استاد وکړي، یعنی محصل نه کولی شي چې پوسټ وکړي نو کمنټ وکړي. او که تاسو غواړئ چې محصل یا زده کوونکي ته یوازې د کمنټ اجازه ورکړي نو دا برخه انتخاب کړئ. دا په استاد او په سیم پورې اړه لري چې کوم ډول سیم دی، یعنی محصل کولی شي چې پوسټ او کمنټ وکړي، که یوازې محصل کمنټ کولی شي، او که د محصل هم د کمنټ هم د پوسټ واک وختل کېږي. دا په هغه سیم او په استاد پورې اړه لري چې کوم ډول لایحه ورته انتخاب کړي. راځو کلاس ورک اون د سټریم. نو د کلاس په اړه ځینې معلومات چې په سټریم کې باید ښکاره سي، هغه شو اټچمنټس اینډ ډیټیلز. کوم مواد چې تاسو د په سټریم کې د پوسټ سره ضمیمه کوئ هغه او جزئیات یې باید وښودل سي که نه. شو کانسټنټ نوټیفیکیشن، ځینې معلومات یې هغه وښودل، او هاید نوټیفیکیشنز دغه نوټیفیکیشن دی ونه ښودل سي. تاسو هر ډول هغه په استاد پورې اړه چې استاد کوم ډول طریقه ورته انتخابوي. بل شو ډیلیټډ آیټمز، په دې برخه کې دا یوازې استاد ته معلومیږي. نو دا ایستل شوي مواد یوازې وښودل شي که نه وښودل شي، او دا به یوازې استاد ته معلومیږي. دا زده کوونکي یا محصل ته دا هر څه نه معلومیږي. یعنی په دې برخه کې ګوره شو ډیلیټډ آیټمز، استاد چې د سټریمز یا د کلاس کم مواد وباسي هغه ښکاره شي که نه ښکاره. که غواړي چې ښکاره شي نو دا بټن دي آن کړي، او که نه نو دا دي بند کړي. خو په دې خبره دا ډیلیټ شوي شیان یوازې استاد ته معلومیږي، دا بل څوک نشي لیدلی. د جنرال څخه وروسته چې د سټریم د کلاس کود او د هر څه تنظیمات مو وکړل، د هغه څخه وروسته راځو بل برخه د ګریډینګ ده، یعنی د نمرو ورکولو. پر دې وروسته بحث وکړو ځکه چې موږ او تاسو مثال هیڅ کورنۍ کار نه دی پورته کړی، موږ تاسو په ګریډ کې هیڅ نه لرو. د کلاس د تنظیمات څخه کولو وروسته باید چې دا هر څه چې سي دا سیو سي، چې دا معلومات ټوله په کلاس کې ذخیره سي. د ذخیره کول څخه وروسته موږ تاسو د کلاس جزئیات ګوره همدا جزئیات دلته راپورته شوله، او کوم تغیرات چې راغله موږ تاسو په محصل باندې کمنټ هر څه بند کړل. وروسته به هغه په راتلونکي ویډیو کې ووایو. هیله ده چې د ویډیو د موضوعات څخه استفاده وکړئ. نو تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان. راتلونکي ویډیو به هم د ګوګل سیم یا ګوګل ټولګي په اړه باندې در سره شریکه کوم.